अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बच्ची, पखेर ستړی مهي راځه کېنه. ډېره مهرباني بابا. هسې بابا ما یو تپوس کولو، یوه پوښتنه مې کوله چې د نن سبا خلکو کې مینه محبت ولې نشته؟ ټوله ځان ځاني د هر سړی ځان ځان لا دی، کینې دي، ترفګنې دي، دښمني دي، بغض دی. بابا د دې اصل وجه څه ده؟ او ستاسو په وخت کې به هم داسې و که نه؟ یاره بچی، دا خبرې ډېرې سنجیده خبرې دي. او بچی دا خبرې چې زه کله اورم که نه، زما دا زړه پړک پړک وچوي، ځکه چې الله دې رحم وکړي. نن سبا ډېر عجیبه وخت راغلی دی، نه څوک د چا سره بې مقصده پاڅېږي او کښېني، او نه څوک د چا سره بې مقصده خبرې کوي. بچې زمونږ والا خو ډېر ښکلی وخت و، او زه اوس ارمان کوم چې ارمان هغه وخت وي او مونږه دی. بچې زمونږ والا ډېر ښکلی وخت و او ډېر د ایماندارۍ وخت و. هغه وخت کې خو به خلکو پښتو پېژنده، حیا به یې پېژنده، دومره کلک کلک پښتانه به وو چې د غرونو نه به هم کلک وو. او زمون په وخت کې ساده‌توب وو، یو بل سره دښمني دومره نه وي، هر وخت به مینه محبت وو. په کلي کې به د نجونو یو تنور وو، او په یو تناره به د ټول چمګاونډ ډوډۍ پخېدلې، او په کلي ګاونډ کې به یوه حجره وه، او د یو ټول کلي چمګاونډ روزې جوړې ورانې دا ټولې به په دې حجره کې کېدې. او د بېګا به چې مونږ پکې راټول شو که نه بچې، نو مونږ به پکې د خیره سره رباب هم راوړو، منګې به هم وو، او مونږ به ځان د یو ښه ښایسته ښکلی مزهدار پروګرام را جوړ کړو، او ښه خوند به مو ترې اخیستو. نه خو چا دښمني پېژنده او نه دومره کینې وې لکه چې دا اوس دي. اوس خو د الله مل شه، تا به لا د خولې نه چروت نه وي ویستې، او د خلکو به تا پسې دومره پراپېګنډې کړې وي چې توبه مه دې وي توبه. نو بچې زمونږ والا وخت ډېر د کروړونو او ډېر ښکلی وخت و، ځکه چې په هغه وخت کې سکون و، په هغه وخت کې حرام و، زمونږ زړونه به خوشحال وو. که غریبي وه خو زمونږ زړونه خوشحال وو. اوس که هر څه رالل خو بچې د زړونو سکون نشته. دا ځکه چې مونږ د الله تعالی د دین نه لرې شوي یو، او مونږ د الله تعالی دین پرېښی دی. او بله دا چې مونږ عاجزي او ساده‌توب پرېښی دی، او مونږ خپله پښتو پرېښې ده. ګوره بچي، پخوا بچي د چا واده و، د کم هلک او د کمې جینۍ، نو هغوی به دومره په حیا او په عزت کې وو چې هغوی به خپلو ملګرو ته د شرمه او د حیا د وجې ویلی نه شو. راشه که نه نن سبا وګوره داسې کارونه کېږي چې قسم په خدای د دماغ او د عقل او د سوچ به دې ورته کار پرېږدي. پښتو خو لاړه، هسې هم ایره اوبه شوه، خو زمونږ نه دا پاتې پښتو هم هېرېږي. دا زمونږ غټه کمزوري ده چې مونږ په خپله پښتو کلک نه یو ولاړ بچي، هېڅکله نه یو ولاړ. او زمونږ نه به دا کمزوري هله وځي چې کله مونږ خپله ژبه وپېژنو او
کله هم موږ خپل اتلان خپل تاریخ وپېژنو، خپله حجره جومات آباد ساتو، نو بیا به زموږ نه دا کمزوري ختمه شي. ګنې داسې خو د کمزوري ورځ تر بله په موږ کې سوا کېږي چې ته زما نه بېزاره او زه ستا نه بېزاره. او په دې کې زموږ غټ نقصان دی چې موږ د خپلې ژبې پېژندلو لا تر اوسه نه ده کړې. اخر موږ به د خپله ژبه کله پېژنو؟ کله چې په موږ خاورې راوړي او کله موږ چې مړه شو بیا به د خپله ژبه پېژنو. نو زما ټولو پښتنو خویندو میندو او وروریانو مشرانو کشرانو ته دا خواست دی چې خپله ژبه وپېژني او د خپلې ژبې خدمت وکړي. ګنې موږ به د لوی نقصان سره مخامخ شو لکه نن چې موږ مخامخ شوي او چا چې هم د خپله ژبه قدرولې ده او دې ژبې ته قدر ورکړی دی، نو دې ژبې هغوی ته ډېر لوی عزت او لوی مقام ورکړی دی. او چا چې دا ژبه شاته کړې ده او د دې ژبې خدمت نه دی کړی، دا ژبه یې پاللې نه ده، د دې ژبې یې هغه حق نه دی ادا کړی کوم حق چې په ده باندې لازم دی، نو هغه د همیشه لپاره خوار او ذلیله شوی دی. کوم چې د خپلې ژبې پېژندلو ونه کړه، نو هغه قوم په دنیا کې ورک شه، هغه قوم به په دنیا کې ورک حسابېږي. ځکه چې د کوم قوم نه خپله ژبه هېره شي نو هغه قوم ورکېږي. او چا ته چې خپله ژبه سپکه شي که نه، هغه قوم بیا سپکېږي. او که موږ هر څومره کوښښ وکړو او هر څومره تعلیم وکړو د دې لپاره چې موږ پرمختګ وکړو، نو دا ناممکنه خبره ده چې موږ خپله ژبه په خپل ژوند کې نه وي راوستلی او د خپلې ژبې پېژندګلو مو نه وي کړی، نو تر هغې پورې زموږ پرمختګ ادوستنه. ځکه چې پرمختګ انسان کوي نو هغه به په مورنۍ ژبه کې کوي. ځکه که موږ دپاره پرمختګ کول دي نو هغه یوازې زموږ په مورنۍ ژبه کې کول دي او هغه ده زموږ پښتو ژبه. ځکه چې زموږ په پښتو ژبه کې پرمختګ کول ممکن دي او په غیر نورو ژبو کې زموږ پرمختګ نشته. هسې تعلیمونه هسې کوښښونه کوو خو پرمختګ یوازې چې پروت دی هغه زموږ په پښتو ژبه کې دی. هله به موږ د دې پرمختګ په مقصد او په مفهوم پوه شو چې موږ خپله ژبه په خپل ژوند کې راولو او خپلې ژبې ته د قدر په نظر وګورو، نو هله به موږ پرمختګ کوو. ګنې داسې خوار وزار به ګرځو لکه دا نن چې موږ یو. که کامیابي او خوشحالي غواړئ نو خپله ژبه په عملي ژوند کې راولئ. هغه ځکه چې بغیر د دې ژبې نه پرمختګ کول زموږ دپاره ناممکن دي. موږ نشو کولی پرمختګ
د دې ژبې نه بغیر که چیرې مونږ دا ژبه په عملي ژوند کې راوسته نو مونږ به پرمختګ ته په اسانه ورسېږو.